نه او باید نه در جادو میفهمه که چقدر کاری بد است. دیگه هر مشکلات در خانه مردم بنت فقیر انداخته، در پدر قد بچه انداخته، بچه را قد پدر انداخته، دوست کسی که دیگر در کلا که در زدن و کندن است از خاطر مزید جادوگر است، دیگه از خاطر کیست؟ خوش هستیم، بخش خوش نیستیم، یک کاری نیک است. جادوگر ته بالکل اجازه نشته، باید چې په دې باندې اجازه ورنکړل شي، ځکه چې دوه کسان سره دوه مسلمانان سره ټکر کوي، نو دی د خپلو یا پیسو هیلات اخیستي، یا پیسو لالچ اخیستي، یا د یو شخص اشاره ورکوي چې یاره دغه کار کوه، په دې به ته ښه ښکاره کړي، په دې سړی ښه نه ښکاره کېږي، باید هغه نظربند شي، یو کاله پورې جیل ورکړل شي. و درباره از اینکه دولت امارات اسلامی جادوگرا را جمع کرده مخالف خوش هستیم، به خاطر از اینکه یا در بین فامیلات یا چرا موندن نفاق و بدبختی را و یکی از باعث جنگ و حتی مرگ و میر در بعضی از فامیلات میشه، به خاطر از اینکه بعضی ها بالای از این عقیده نداره و بعضی جات آنها که از بالای از این عقیده دارند و ما از امارات اسلامی خوشحال هستیم که جادوگرا را فعلا و در آینده جلوش بگیرند. جادوگران خو دې د خلکو کورونه ورانوي، د خلکو کورونه ورانوي او ځوان ورسي له خدا او له حدیث او له حدیث خبر نه وای ماته یو تعویض وکړه چې پلانې جلکۍ یا پلانای کار یا پلانای شای ماته جوړ سي، نو هغه هم دغه کار ورته کوي. په جامعه کې ټول تخریب ده، دغه ټول تخریب ده. موږ له دغه کاره بیخي راضي نه یو، دغه خلک باید ټول سي خپل د سزا ته د عمل ورسي.